هند ته په مسلکي زده کړو پسې لیږل شوي نظامیان بیرته کابل ته راستنه شول. تازه کابل ته څومره نظامیان را رسیدلي او وروستي جزئیات څه دي؟ ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي 100 تنه نور افغان پوځیان چې په هند کې روزل شوي وو بیرته هیواد ته راغلل. د دفاع وزارت پر اساس دا د هغو افغان پوځیانو یوه بله جوپه ده چې په هند کې له روزل کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته راځي. دا پوځیان د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په مهال هند ته د پوځي روزنې لپاره لیږل شوي وو. دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي له هند څخه د دغو روزل شویو پوځیانو راتګ د دفاع وزارت د فرمان په اساس او د دې وزارت د بهرنیو اړیکو د ریاست په همغږۍ ممکن شوی دی. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې راستنو شویو پوځیانو ژمنه کړې چې خپل هیواد او خلکو ته به خدمت کوي. د طالبانو د سرچینو په اساس تر دې وړاندې هم په هند کې د روزل شویو افغان پوځیانو څو جوپې افغانستان ته بیرته راستنې شوي دي. څه موده پخوا د طالبانو د دفاع وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس روح الله عمر ویلي وه چې په هند کې د روزل شویو پوځیانو له تجربو او مهارتونو څخه به په مسلکي او تخصصي برخو کې کار واخیستل شي.